ګوره یارانو تاسې دپاره زه سورکړی چرګ یم که ضرورت شي دا سر به درته قربان کړم اشنا که د قربانۍ خبره وي د ستا د دښمن مرمۍ به اول زما په سینه کې ښخېږي ملګرو که زما وین ته چېرته ضرورت شو زما وینه له تاسو ټولو قربان ملګرو تاسو د ژوندي وای او موږ د تل یو ځای وو دسمارانو ډوزې ولی اوس به م پته ولګېږي چې آیا رښتیا تاسو داسې یئ هسې ډوزې ولی یارانو خبرې مو ډېرې خوږې دي باقي خبرې به په حجره کې وکړو ډوډۍ به مو خورو او چای به مو څښو څنګه مو خبره ده بلکل ښه خبره یې وکړه یارانو میرزا خان ډېره ښه خبره وکړه زه هم لږ وږی شوی غوندې یم ځئ چې ورسره لاړ شو ځئ یارانو بله څوک څه شی دا څه وایې والکه ښه زه هم د اوس درغلم صحیح شو میرزا خانه څه خبره ده زنګ دې چاو یارانو ورور مې په ښار کې له چا سره جنګ کړی دی زه خو وایم چې راځئ پسې ورشو په ټولو یې ښه پریس کړو ښه یې ووهو څنګه مو خوښه ده میرزا خانه یار خو د یار دپاره یي هلته مې ورور راته په تمه ده که خوښه دي زه به هلته لاړ شم دا خو ځان پټ کړو زه به ځان پټ کړم غم پوه شه غم جان پوه شه هی د چالاک زمانو تاسو خو ځانونه خلاص کړل ولې زه د چا ناکام یم زه به هم یو سوچ وکړم ګوره میرزا خانه زما سره د تا قربان شه زما په کور کې لږه مریضي ده زه به یې ته لاړ شم ځکه نه ته څه له ولاړې نه غم شته نه ښادي د تېښتې سوچونه کوې ځه میرزا خانه ما هم دا سوچ کولو خزه ښه شوه چې خلاص دې کړم ځئ ډوزمارانو ما ته پته وه چې تاسو ما په نیمه لار کې پرېږدئ ښه شوه چې ومې پېژندئ هسې مې در باندې دا خرچې کولې ستړیا ګورئ دوستانو په خبرو او عمل کې ډېر توپیر وي د چا په ډوزمارۍ باندې مه خطا کېږئ د سختې ورځې دوست په سخته ورځ کې امتحان کړئ د ښې ورځې دوست په ښه ورځ کې امتحان کړئ ځکه چې بیا به پښیمانه نه وئ د دې لپاره چې زموږ نوې ویډیوګانې ستاسو زر در ورسېږي زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ترڅنګ د بیل بټن ته هم